او دې دروکیږي نه او ښکلي چې راځي او دې دروکیږي نه ورک دې هغه زړه شي چې درځېږي نه ته دې د باڼو څوکې تېرې ساته ته دې د باڼو څوکې تېرې ساته خو دا لیونی زړه په خوږ پوهېږي نه شاهان صاحب ته او مجیب صاحب ته دا یو شی ډالوي څه ښکلې نازولې خو ته ډېره یې ښکلې نازولې خو ته ډېره یې خو دا د پښتون سر دی چې ټیټېږي نه نو دا دغو شعرونو نه پس به درته یو ښه نو څنګه به هم درته انشاءالله ویم ما درته بل یو وړوکی غوندې آزاد نظم یل خو دا یی څه د دوبۍ په سفر چې روان شوم د دوبۍ په سفر چې روان شوم په خپلو سترګو مې د مرګ منظر ولیده او ما ولید ټولو ژړل زه هم حیرانه غوندې د دوی جدا شومه خو په دې پوه نه شومه چې زه د چا شومه ماشومان وچې شونډې تاوېدل ما نه چاپېر او زه هم حیرانه غوندې د دوی جدا شومه خو د کوټې ښکر په خوا کې یوه معصومه چهره چې د مستۍ د عمر د نخرو ډکه خولګۍ حیران پریشان ولاړ ول وایي دا څه چل دی او دا څه کېږي دغه ودانه دنیا چې مې ورانېږي زه به دنیا څه کوم په سر چې لاس د خپل بابا نه لرم او ما په تلو تلو کې ښکل کړو خو د الوداع په خبرو په دستور نه پوهېدو ما په تلو تلو کې خپل خو د الوداع خبرو په دستور نه پوهېدو او هغه د کوچنیو سیل هم حیران پریشان ولاړو او ما هم حیرانه غوندې د دوی جدا شومه خو په دې پوه نه شومه چې زه د چا شوم نو اوس به د وصال صاحب بله اندي خپله ترم را کړې وه او دا یو اعزاز ځلان صاحب د افریدو بیا مونه ګټلی سي شعرونو کې بیا دو ماشاءالله خاطر افریدي غونې ماشاءالله الله پاک یوه سرمایه دوی ته ورکړې ښه وختي خاطر افریدي بیا نه خو ښه وله اتر یې را کړي وه ځکه خبر ځلان صاحب یې نه مني وصال صاحب یې موږ بیا دستي مغلوب یو او تر یې را کړي وه که نه څه سترګې مې ورځ په ورځ ګردونه نیسي نو هغې ترې باندې ما غزل لیکلی و دوی فرمایش وکړو څه یار په قدم قدم شرطونه نیسي یار په قدم قدم شرطونه نیسي او سترګې مې ورځ په ورځ ګردونه نیسي او لارې بندېږي مې د ستړي ژوندون لارې بندېږي مې د ستړي ژوندون لکه چې شنه درګې بندونه نیسي او کاکړ پسه د بلتانه سره دی کاکړ پسه د بلتانه سره دی چې دوو مینو منځ کې غرونه نیسي او نوره د یار کیسه کولی نشم نوره د یار کیسه کولی نشم بیا مې سلګۍ د زړه رګونه نیسي یوه دنیا او یو خندان دی څنګه دا یو دنیا او یو خندان دی څنګه خلک چې لار کې زنځیرونه نیسي او یوازې ګرم دا شعر چو ته ډالۍ که عمران ته ډالۍ شي یوازې ګرم دا باوراګان به نه وي یوازې ګرم دا باوراګان به نه وي بوټي هم ګرم دی چې ګلونه نیسي یوازې ګرم دا باوراګان به نه وي بوټي هم ګرم دی چې ګلونه نیسي او کله ملا شي کله پیر شي شیخه کله ملا شي کله پیر شي شیخه فراز هم رنګ په رنګ رنګونه نیسي یو ځلې بیا د دې مینې محبت او د دې ډول بنډار امیر بیډني ته الله پاک نن دوه اعزازونه ورکړو یو د مون یزمین میلمه و او بل قربام دی که نه نو انشاءالله دا ټول ملګري به داسې هڅې کوو او څه داسې بنډرونه را جوړ کړو انشاءالله مشوره به هم کوو په راتلونکي وخت کې دا